تاسو کې بیا تاسو ته راځم مونږ چې کله اتحاد کوو په ملي مسله کې خبره دومره نه ولکه د کامنټ سي د زما په اوله خبره کې خبره راکاته کړه خو شو وایي سپیس هم دی نه دا خبره غلطه ده. قرار صاحب دلته چې کله مونږ په یو صف کې دریږو مونږ دښمن په صف کې نه دریږو. ته به د عقیل یوسفزي او د پاکستان ډیفنس د پاڼې خبره نه دلته کوي چې ته د حمید میر او ستا خبره یو څه به قرار د حمید میر په منځ کې فرق څه شي راغی خبر را خلاصه که خیر او ستا خبره زموږ هیله ده د ستا او د حمید میر خبره باید فرق سره ولري. مننه ننګیال صاحب یو فرصت په افغانستان کې دا ورور ستا خبره د حمید میر خبره یو خبره د ستا او د حسن خان خبره یو ده بیا ورور بیا موږ شاته کیږو موږ یو سټپ شاته راځو موږ دا خبره غلطه ده په دې اړه باندې موجود نه دی. ننګیال صاحب ننګیال صاحب قرار صاحب مهرباني وکړئ د وای تاسو د حمید میر او د پاکستان د فوج شل کلنه خبره ده چې طالب افغان دی افغان طالب دی نن ته دا خبره کوي د نن خبره ده چې په افغانستان کې دا ټي ټي پی په افغانستان کې په پاکستان باندې بریدونه کوي. ننګیال صاحب تاسو فرصت ورکړئ قرار صاحب چې افغان افراطي ده طالب چې څه کوي د افغانستان د فرهنګ له عمله کوي د دین پر روایت په اساس نه کوي. ستا خبره هم ده ستا خبره هم عین هم دا خبره ځکه ته خلک په طالب ورماته وایي چې راځي له طالب سره یو څو طالب وزه په دې شي کې یو دا ته د یو خبره کوي چې زه کوم دا دوه بل خبره مونږ نن خبره کوو پرون ما هغه خبره کړې وروره ته غلط ادرس کې ولاړې قرار سي باندې چې د نه پریدو ګوري او جرأت کوو دا په غلط ځای کې ولاړې غلطه خبره کوي او غلطه خبره دی باید خلکو تخکاره سي. نن ستا او د حسن خان خبره یو ده وروره ستا او د سلیم صافي خبره یو ده ستا د ننګیال صاحب تاسو د اختیار خبره یو ده ستا او د پاکستان د خارجه وزارت خبره یو ده ستا او د خواجه آصف خبره یو ده تاسو سټیټمنټ ورکړئ ننګیال صاحب هماله یو رقم ننګیال صاحب تاسو قرار صاحب ته د کمنټ فرصت ورکړئ دلته میاخیل صاحب هم یو نظر لري. بالکل غلطه خبره ده بالکل غندو او ستانه مدا توقع نه ده دا خبره وکړي. قرار صاحب ننګیال صاحب هدف دا چې په تیرو 16 کالو کې تاسو مجید قرار مهرباني ګورئ پاکستان طالبان د مذاکراتو لپاره هم په اسلام آباد کې راښکاره نه کړل دا یو خبره بل یو ښکارا کړ قرار سه مری کې ناس ما خیا چې مری کې نو غونډه د پاکستان دغه مشران ټول عمل تناسول د جمهوریت په وخت کې دغه ستانګزي په اسلام آباد کې ناسو د خلک مذاکرات ته تللی ول راښکاره کړي نه دي دا خبره بالکل ښکارا کړي او زه به درته بالکل دا اوس تاریخ هم درکم در سنوي راپورونه به درکم ښکارا کړي خبر ته پرې دا نه میډیا نه خبره د ټي ټي پی تور کنه د ټي ټي پی تور خبره کول چې په افغانستان کې ټي ټي پی میشته دا بالکل پاکستاني خبره ده پرې دغه خو په غزنی کې دې خبره ته نه پرې دې خبره نه بشاته کیږي ټي ټي پی په افغانستان کې نشته وروره دې خبره نه بشاته زی نور خبره دی وکړه خبره بنه کوي د طالبانو په خوخه په نخوخه سربیره د اوس په افغانستان کې ده ټي ټي پی په افغانستان کې نشته د وزیرستان کډوالو ته کڅوک ټي ټي پی وایي دا غلطه خبره کوي په دا بحث مو پولرایز کوه قصدن دي نه خو پولرایز خبره غلطه خبره کوي اوس چې کوم سټیټمنټ جنجال په چی روان دی هغه د ټي ټي پی روان دي چې افغانان ترهګر کوي نه ترهګر کوم ترهګر خو ته کوي ځکه چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ټي ټي پی موجوده تور توي بالکل شته دی بالکل زما خبره د ستاسو خلاف استفاده کیږي او ټي ټي پی موجوده دا خبره خو ته کوي نه کوي ولی خبره ته څوک نه پرې دی نه دی پرېدم غلطي خبره ته نه پرېدم ځکه کله مال تاسو سره ائتلاف کړی ته غلطه خبره کوي ته د افغانستان خپل مملکت ته شر راوړي ورته ټي ټي پی په افغانستان کې موجوده ده زه درته وایم چې دا شر دی خلکو تیار راوړی ده نه ټي ټي پی نه راوړي ټي ټي پی په افغانستان کې نشته ورته خبره نه بشاته کېږي قرار څه د ټولو خلکو په والله کوي خبره ته ټي ټي پی په افغانستان کې نشته دا د حسن خان خبره ده دا د اشتیاق خبره ده افغانستان له ترهګرو ډک ده دا خبره ته نسی پټولای د ملل متحد راپورونه ترهګر ته چاته وای ټي ټي پی ته ترهګر وای خبره ته وګونی سه ګوره د په خلاف سیاغه بیا ترهګر سي د په خلاف چې سیاغه بیا ترهګر سي نه اوس ګوره دا خو د پاکستان میاخیل د چې شروع کړی دی دغه شل لپاره د باس راغوښته څو خبره ته نه پکې پرې دی خبره ته مونږ نه راغوښته نو خو ته خو چې مداخله کوم ته ماته مو قرار سه ننګیال صاحب قرار سه ته خو چې مداخله کوم قرار سه ته چې ته پرې د زیاوره منو زکه زه غلای مو نه خو هغه خو کله زه خبره کوم نو دغه بیا دې ته مو پرې د بل سړی لاس ورکې دې خبره ته نه پرېدم نه جنگ په دې ده چې نه قرار سه ګوره یو خبره ده قرار سه ننګیال سه تاسو اجازه ننګیال سه تاسو اجازه راکړئ قرار سه
قرار صاحب وبخښه زه به دغه بحث لږ اسانه شي. زه به پوښتنه داسې کوم، وایي تاسې په تېرو 16 کالو کې ویلې چې د ترهګرو ځاله پاکستان دی، نن ولې 20 کاله وروسته بیرته په هغه قدم خط کاږئ او وایي چې ترهګر په افغانستان کې دي؟ ولې؟ موږ وایو چې په افغانستان کې ترهګري طالبانو حاکمه کړې ده. په افغانستان کې د اوس هم ترهګري پاکستان پالي. زموږ خبره دا ده چې دا ټوله جګړه له اصل لنډ مثال یې زموږ ستاسې مخ ته پروت دی. حماس او طالبان. حماس هم د اسرائیلو دښمنو. حماس د امریکې په پیسو د اسرائیلو په پیسو راغی چاق سو. حماس ته اسرائیلو خپل سیستمونه ډاون کړل، سکیورټي او په غزه باندې په فلسطین باندې حمله وکړه. د حماس په بهانه یې غزه لوټې کړه. اوس یې د فلسطین په نیابت باندې یو څو غږ په دنیا په یو سر کې پورته کوي، ورته وایي سته د حماس ملاتړی. طالبان هم د قطر د امریکا دښمنانو، طالبانو ته هم امریکا پیسې ورکوي. دغه د پاکستان په فسیلیټیشن باندې راوستل. په دغه قطر کې چې حماس دلته کېنول، له دې ځایه مذاکرات ورسره وکړل. یعنی پرفیکټ سناریو ده، عیناً مشابه سناریو ده. راوستل دلته په افغانستان واکمن کړل او بیا ولاړ د ترهګرۍ د پروژو اخیستلو لپاره کچکول په وایټ هاوس ته او نورو هیوادو باندې ګر. نه قرار صاحب، تاسو څنګه وایي چې ټي ټي پي په افغانستان کې شته؟ یعنې څه سند وجود لري؟ زما په ابایي ځمکه د کابلو دامان ورته وایي په غزني کې د واغظ او د شلګر ترمنځ دومره دښته ده چې څومره د سترګې کار کوي. زما ابایي ځمکه یې په وله تله څومره بله پاکستانیانو ته ورکړې ده. د دغه څڼېور ګرځي، د غزني بازار ته راځي له ټوپکو سره، له دې ځایه د اعاشه او اکماله دغه وړي او دا د درز بې واورو یې سبا بله ورځ بمبار پرې کوي. وروره نه بمبار خو دا اوس په کابل کې هم کوي. هغه خو کډوال دي، وزیرستاني کډوال مثلا راغلي دي، د امیر خان متقیم وایي چې راغلي دي. سند نشته، مثلا خپله پاکستان هم نشي وړاندې کولی. قرار صاحب هغه د UN راپورونه دي، هغه د روسانو د امنیت شورا نه که وزیرستانیان تاسې پاکستانیان بولئ دا خبره درسته ده، ما ټي ټي پي ته خو نشي هغه کولی. مثلا چې ټي ټي پي کلي ته د افغانستان دغه د روزمره مړي راوړي. ولې له دې شي منکرېږئ چې دې خلکو ملک یې وارې تر سعودي بن لادن قربان کو، بیا یې ورته نو صحیح ده. وزیرستان کې خواره ورځ پاکستان او عوام به وژني که نه وژني؟ دا پرونی ماشومان وژني، ماشوم چېرته وژني؟ نو خواره ورځ په ملکي خلکو د پاکستان پوځ چې دی تېری کوي، د دې نه خو چې دا د بزرګونو مړي چې ورک دي دا چېرته تللي؟ هغه څه بلا خو د خلکو کورنۍ د پاکستان ننګیال صاحب تاسې یوه دقیقه ننګیال صاحب بلوچستان کې وژني. یو سړي به تره دلته خپل وراره چاته نشي ښه کولی. ننګیال صاحب یوه دقیقه به قرار صاحب ته فرصت ورکړو، بیا میاخیل صاحب حتمن کمنټ لري، دا نور دوستان ته به هم ورشو. مهرباني قرار صاحب. او ډېره مننه چې کافي ښه دلایل دې ورکړل، دا هم ډېره مننه. دا خو د پاکستان له اوله دا هیله وه چې دا خلک په افغانانو د نماینده په حیث ومني. نن ننګیال صاحب همغې خبرې ته راغلی، مبارک دي سي. بالکل د پاکستان راوړي، د فیض حمید را بدرګه کړي. په کابل کې ناست خلک د په نس باندې د افغانستان اصیل وچوڼي دي او نن د افغانستان دفاع کوي. بیا دی نورو ته وایي ته د پاکستان د فوج خبره کوي. هغه نه زموږ مخالفت روان دی، هغه به ته وګورې چې دې نسته به هم روان وي. خو دا نه وایو چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته ده. قرار صاحب غلطه خبره به نه کوي وروره. د ټي ټي پي په اړه چې ته د افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت خبره کوي، دا غلطه خبره ده. خلاص خو په دغه شي کې هم د سره اختلاف دی او دا خبره د نن هم غلطه ده، سبا دې هم غلطه ده. ته نه چې ستا ولسمشر یې وکړي، ستا هر څوک دا خبره وکړي، دا خبره غلطه خبره ده. اوس یې ویاندي کوي تر اوسه پورې دی. نه خو ویاندي خو ولې اوس ولې مې خوله در خلاصوي چې سپینه لږ پسې مخکې در باسي؟ نه خیر قرار صاحب ننګیال صاحب اوس ته خپل پرتوګ په خپل سر راړی او ما ته اوس دا د وطن پرستۍ شعور شو. دا ته کومه خبره کوي؟ ماشوم ولا که داسې خبره وکړي، ولا د ایلیمنټري سکول هغه ماشوم داسې خبره په خوله کې وکړي چې په افغانستان ته د پاکستان کې د جنګیالیو مړي افغانستان ته راوړل کېږي. دا د شل کلن شعور نتیجه وه. ننګیال صاحب ته دا بحث در مبارکي. بالکل دې را مبارکي. دې بحث کې ته افغانستان ته تاوان رسوي. نن مه راځه، قرار کور کې ارام وکړه، خوب درته نن ښه دی. ننګیال صاحب دا ډیر وخت اراده و چې طالبانو ته ورلنګ شي، فرصت په لاس نه ړنګ معلوم دي چې چا څوک چا ړنګ معلوم دي. ننګیال صاحب او قرار صاحب ننګیال صاحب نه دی چې موږ به ننګیال صاحب او قرار صاحب ډیره بخښنه غواړم، دا مایک ما بند کړ. ننګیال صاحب او قرار صاحب تاسې یوه دقیقه لطفا حوصله وکړئ، میاخیل صاحب ته به فرصت ورکړو. زموږ دواړه تاسې ملګري یاستئ، دواړه یو عالم کار کړی په دې چې د افغانستان نه د ترهګرو د مسله د کرښې پورې غاړه ووځي. بیرته راتګ زه فکر کوم د افغانستان په زیان دی. قرار صاحب او ننګیال صاحب تاسو ته ترهګر زم میاخیل صاحب ته به یو لنډ فرصت ورکړو لطفا.